ورځ مخکې ما ته یو ملګري ټلیفون وکړو ویل چې ما به ګنې الله وبخي. ما ویل ولې ته الله نه بخي؟ وایي ما خو پلانکې ګناه کړې ده پلانکې ګناه مې کړې. ما چې کومه ګناه زما په مخه راغلې ما نه ده پرېښوستې. نو هغه ته ما ویل چې بلکل ته الله بخي، الله ډېر مهربانه ذات دی. او دا کومه ورونه چې داسې سوچ کوي شیطان ورته کوم وسوسه ور اچوي د الله د رحمت نه ناامیده کوي، د هغې وجه دا چې هغه د الله رب العالمین لوی رحمت نه او د الله چې کوم لوی مغفرت دی او بخنه ده او کومې توبې دروازه چې الله کلاو کړې ده دې نه خبرې. عزتمندو یو مسلمان ته هم نه دي په کار چې هغه د الله نه امیده شي که څومره هم غټ ګناهګاري. ځکه الله فرمایي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. الله فرمایي د الله د رحمت نه مه امیده کېږي، الله ټول ګناهونه بخي. بلکې الله رب العالمین هغه مسلمان هغه انسان چې الله ته رجوع وکړي الله هغه ته ډېر خوشحالیږي، الله هغه سره مینه او محبت کوي. الله فرمایي ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین. کوم مسلمان چې الله ته توبه وباسي الله دغه سره محبت شروع کړي، بس دغه د هدایت لار الله رب العالمین هغه ته تیاره کړي، دغه په مال کې دغه په جان کې دغه په عمل کې دغه په جون کې برکت شروع کړي، ځکه هغه الله توبې شروع کړي الله ته رجوع شروع کړي. نو ولې الله د الله رب العالمین د رحمت انسان نه امید شي چې کله الله د توبې سره د واره ما سره محبت شروع کوي. ان الله يحب التوابین، هغه انسان چې هغه الله ته بار بار توبه وباسي الله هغه سره محبت کوي.